اوس مریاني ته راغلم. مریانی یا ژمریانی ځینو تاریخو جمریانی هم لیکلی ده. نو د موږ په څېړنه سره دی په طریقې کې شورا وقت تو په دې کې خو د چې موږ څېړنه کړې ده دا روایات تاریخو موږ ډېر نه منو. دوی کله وارې وایي موږ سیدان یو، کله وارې وایي ستانه خلک به وي. په طریقې کې چې چیرې دوی په ځمې شورا وقته تلل هغه له هغې جملې مریانی ده چې په ژمریاني سره هم یادیږي. دا وسلې ترکۍ زه بولم، خو څه شی بولم؟ کاسای خو نه ده. دا خو ځینې تاریخونه ګوره داسې مختلف تاریخونه دا لیکي. د پښتو څېړنه دوم ټوک په 228 مخکې چې سرموټیک ډاکټر ګلجان ورور وردګ داسې لیکي چې ژمریانی دغه طایفه ده د کابل او کندهار په منځ کې ده. دوی بیټني غلجي نسبه دي. دا خو دی لیکي او ما چې د حوالې راخیستې دي په 1212 مخه کې ده د ما په کتاب کې د پښتنو قبیلو مینې شجرې او نومیالي. دا یو روایت. د پښتانه تاریخ په رڼا کې په 1294 مخکې د زمریاني په عقل لیکي چې د کاشي قوم په شجره کې د کاشي روی لیکلی ده. ګوره د دې دوه څونه فرق راغی. نوموړی مورخ د پښتانه تاریخ په رڼا کې په 1346 مخکې داسې هم لیکي ژمریانی ځان غلجی بولي، خو غلجی له دې خبرې انکار کوي. د غلجی د ورور اولاده یې زه بولم ژمریانی. شاوچین غوري څو زمن دي، یو یې غلجی ده، یو یې لودی ده، یو یې بل ده. دی نه په لودي کې راځي د ما له معلوماتو، نه په غلجي کې راځي. دی د دغو دوو د ورور په ایاله کې زموږ په معلوماتو راځي. نو خو هغه ورور یې ضعیفه شو د غلجي یا د لودي. دا د هغه پاته نسل په دغو کې تو د بندې په هغو نه مو یادېدو چې په غلجي کې به تو غلجي و، که به په لودي کې تو بیا به لودی و. نو کوچی د افغانستان اکثره غلجی و. په ځمې شورا وقته تلو په ترکیو کې. یو وخت انګریز لیکي مشرقي افغانستان کې خانه بدوش قبایل مولف کپټن رابنسن هغه دا لیکي چې په شوراوه کې به اچګزو او د ترکیو جګړې راتلې. په 223 مخکې په 240 مخکې دی لیکي چې سوحک اسکخیل ترکی لکه لیلیزای جمال خیل بوران خیل شاخونه. مریانی دغه د ځان د بچ کولو په خاطر یې ځان سید بالو. ور ماته نشي دې خوا د په طریقې کې راوست. دغو شاخو به ځان د اچګزو او د ترکیو په جګړو کې هلته د ځان د بچ کولو دپاره به سادات هم ځان بالو، مګر دا نه ده صحیح. دوی چې دی هغه د ما په څېړنه باندې د غلجي او د لودي د ورور اولاده ده. هغه یې له بلې ښځې د روایاتو په بنا ده. دغه غلجي او لودی بیا له موره یو د روایاتو په بنا ده. روایات هم داسې نه دي چې موږ به ټول هغه بولو چې دا د قسم قسم راغلي دي، منفي هم راغلي دي، مثبت به هم ټول خو نه دي هغه. اوس دلته موږ چې دا ځینې کاسای بولي، ځینې توخی بولي. په پټه خزانه کې په دوم چاپ کې په 195 مخ په 6مه پاورکي کې داسې لیکي د جمریاني. جمریاني یو قوم ده
یو قوم نوم ده چې د توخی دا پښتون ده. ګوره یو یې توخی لیکي، یو یې بیا بیټنی غلجی لیکي، یو یې کاسای لیکي، یو بیا یې چې په ترکي کې تو لکه کپټن رابینسن چې لیکي چې د ځان د بچ کولو په خاطر باندې لیلیزي او جمال خیل، بوران خیل او مریاني ځان ستانه یا سید بالو د اچوګزو له حملو وجه چې ترکي او اچګي به حمله سره کوه. دا نور ټول ترکي دي، لیلیزی، جمال خیل، بوران خیل، او دی چې د دی وسلې زه بولم او د غلجی او د لودي د ورور اولاده ده. دا نور روایات موږ څه کوو اوس په شاخونه چې کوم دي د ژمریانۍ ما داسې لیکلی ده، ما خو ژمریانۍ یا مریانۍ بینې ترکۍ لیکلی ده، خو دا وسلې زه بولم. او د ژمریاني زوی تانی دی، د تانی زوی لانی دی، د لانی زوی خواجه محمد دی، د خواجه محمد زوی شایب ده، د شایب درې زمن دي، عمر خیل، مریانۍ، حسین خیل. د موږ د ځینو معلوماتو چې له سپین ږیرو څخه ځینو معلومات کړي. د حسین خیل زوی حیدر ده، د حیدر زوی تاجو ده، د تاجو زوی رشید ده، د رشید زوی مندین ده، د مندین زوی بدین ده، د بدین زوی دولت ده، دولت نادر افشار د زمانې ده. د دولت زوی کرخی ده، د کرخي زوی ګدا ده، د ګدا زوی پیڅی ده، د پیڅي زوی تلخان ده، د تلخان زوی ګنډیر ده، د ګنډیر زوی عبدالله ده، د عبدالله زوی فتح محمد ده، د فتح محمد زوی شیخ سرور ده چې دا شیخ سرور اوس مړ ده. سپین ږیری و په ناصرو کې اوسېدو. ما ځینې معلومات چې لیکلي دي دا ما ګوره تر دغه پورې یعنې دغه د ده هغه راوسېده او په هغوی کې خو نو اوس عمر خیل موږ داسې لیکلی دی چې دا اوس دا ځینې مریاني دا د ژوب سیمه چې پراته دي، ځینې هاخوا ته پراته دي، په ژوب کوم ډېر مریانۍ پراته دي، کمردین کې ډېر ده خو ویړ ده. ما لټو په ترکي کې، په توخي کې، په ناصر کې، په خروټ کې، په سلیمان، په اکثرو کې سته. په هر چا ګران هم دي چې په هغه یې اوسوي. دوی څوک سید بولي، څوک یې ستانه بولي، څوک یې فقیر. داسې خلک دوی کې داسې نور مهم کسان یې پاته شته، هغه یې شته که نشته؟ اوس اکثرا په دا 40 50 شپېته کاله کې، په 50 کاله کې د کوټې خواته ډېر راغلی ده. له هندو چنې چې کښته د قبلې طرف ته ګورې، په دغو یوسو کې دی ډېر ده، کلاوې دي، هغه یې هغه کوچیان خلک وو اکثرا چې له ترکي سره اوسېدل. ترکیو به دی هم پې کړي یا دوی چې دې خواته شو دا مشران یې ځینې په کاسې ځان تړي، ځینې څرنګه کړي. خو سوچه خبره دا ده چې د ما په معلوماتو سره دی د غلجي یا د لودي د ورور اولاده ده. په غلجي یا لودي کې تقسیم شوی دی، د هغه ورور اولاده اکثرا په انقلابو کې ضایع شوي دي، اکثرا وبل شي. په دوی کې دا ما چې حسین در وښو، حسین نیکه زیارت چې ده د غزني په جنوب کې د واجې خوا په علاقه کې ده. دا حسین خیل که چیرې موږ داسې کو چې د کوټې د بلوچستان ګزټیر ضلع کوټه پشن چې ترجمه یې شوې ده په 233 مخکې لیکي چې حسین خیل د مشواڼي د قوم د محمد خیل له شاخ څخه یو شاخ ده او مشواڼی علوي سیدان ځان بولي. مشواڼی ګر سره سید نه ده، مشواڼی نیازی ده. دی چې ده دا یو شاخ دا د حسین نیکه په زیارت چې دلته دوی هغه کوي، دا
دغه ګزټې لیکلي دي چې دا د مشواڼي د محمد خیل له ساخت څخه ده. نو بیرته لیکلی دی چې مشواڼی ځان علوي سیدان بولي. نه، دا سیدان نه دي. مشواڼی هر چیرې چې پروتستانه خلک به وو، د نیازي له پښو څخه د نیازی په یو وخت کې ډېر روبل شوی ده. مشواڼی په شکردره کې هم شته، په پندۍ کې هم شته، دا چې ټیټ ټوپرک دی.